Science او ماشومان. مځکه او د مځکې اقسام. په تیره ویډیو کې مو وویل چې مځکه ګردۍ ده او د جاذبې قوه لري. په دې ویډیو کې به د مځکې ډولونه یا اقسام زده کړو. زموږ مځکه 91% اوبو نیولې ده او صرف 90% وچه مځکه ده. زموږ مځکې ته چې له بلې سیارې څخه وګورې نو تکه شنه معلومیږي او دا په دې داسې معلومیږي چې تر نیمې ډېره مځکه اوبو نیولې ده. په همدې خاطر یې بلو پلانټ هم بولي. د مځکې وچه برخه څو قسمه ده: هواره مځکه، تپې، غرونه، دشتونه، ځنګلونه او جزیرې. هواره مځکه. په هواره مځکه کې موږ کورونه، بلډینګونه، دکانونه، کارخانې، سړکان او کانالونه جوړ کړي دي. تپې. تپې لوړې مځکې دي خو د غرونو په ډول جګې نه دي. ځینو خلکو په تپو کې کورونه جوړ کړي وي. په ژمي کې چې واورې وسي نو ځینې خلک په تپو کې سکی کوي. غرونه. غرونه تر تپو جګ دي. څوک په ډیر زحمت ورختلی سي. ځینې خلک په ډیر مهارت د غره سر ته خیږي. د دنیا جګترین غر ماونټ ایورسټ دی. دشتونه. دشتونه هغه لویه هواره مځکه ده چې له ریګو او خاورو څخه جوړه ده. پخوا به خلکو په دشتونو کې پر اوښانو سفرونه کول. اوښ د دشت لپاره جوړ سوی حیوان دی. د دنیا مشهورترین دشت د افریقا سهارا دشت نومیږي. ځنګلونه. ځنګلونه له لویو او کوچنیو درختو څخه جوړ وي. د مځکې وچه برخه چې پر 3 برخو وویشو، یوه برخه یې ځنګلونو نیولې ده. ځنګلونه زموږ د ژوند لپاره ډیر مهم دي. د ځنګلونو درختې اکسیجن جوړوي او اکسیجن د انسانانو د تنفس لپاره ډیر مهم دی. د ځنګلونو د درختو څخه خلک دواوې هم جوړوي. موږ باید د ځنګلونو درختې پرې نه کړو او بل څوک هم پرې نه ږدو چې ځنګل ته تاوان ورسوي. په ځنګلونو کې وحشي حیوانان، خزندې او مرغان هم اوسي. وایي زمری د ځنګله پاچا دی. جزیره. جزیره هغه وچه مځکه ده چې شاوخوا یې ټول اوبه وي. ځینې خلک په جزیرو کې اوسیږي او د سودا یا کار لپاره په کښتۍ کې ښار ته راځي. مځکه پر براعظمونو
ویشل سوې ده، لکه آسیا، افریقا، اروپا، آسټرالیا، شمالي امریکا و جنوبي امریکا او انتارکتیکا. د مځکې اوبه پر 4 برخو ویشل سوي دي: آرکټیک، اټلانټیک، پیسفیک او انډین اوشن. په پښتو آرکټیک ته شمالي قطب وایي، اټلانټیک ته اتلانتیک وایي، پیسفیک ته آرام سمندر وایي او انډین اوشن ته د هند سمندر وایي. ځینې اوبه له ډېر یخ څخه یخی سوي دي، لکه په آرکټیک او انتارکتیکا کې. د دنیا د اوبو 95% تروې اوبه دي، یعنی د انسانانو د چښلو لپاره نه دي، او صرف 2.5% یې خوږې یا سمې اوبه دي. په دغه 2.5% سمو اوبو کې بیا 75% یې یخی دي او نور یې انسانان د خپل ژوند لپاره کاروي.